دې لورې ورته ویل که په دا شیدو باندې اوبه ګډې کم. حضرت عمر حکم کړی دی چې په شیدو باندې به اوبه نه ګډوئ، نو که ما په دا شیدو باندې اوبه ګډې کړلې نو د امیرالمؤمنین د حکم خلاف ورزي راځي. دې مور یې ورته ویل چې امیرالمؤمنین دا ټیم تا څه ویني؟ دې لور یې ورته ویل که امیرالمؤمنین ما نه ویني، د امیرالمؤمنین رب موږ ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گشت کوي، په کوڅو کې ګرځېدی، د سارو خواته د یو کور تر مخ تېرېدی. یو ښځې و خپلې لور ته ویل ستا د دا ابزې څخه شیدې ولوشلې، څونه راغلې؟ دا لور ورته ویل چې هغه شیدې ډېرې کمې دي. نو دې مور یې ورته ویل چې اوس خو هغه ګراک راځي شیدې وړي چې کمې دي، خو یې څه اوبه په ګډې که. دې لور یې ورته ویل که په دا شیدو باندې اوبه ګډې کم نو دا خو د امیرالمؤمنین د حکم خلاف ورزي راله. امیرالمؤمنین حکم کړی دی، حضرت عمر حکم کړی دی چې په شیدو باندې به اوبه نه ګډوئ، نو که ما په دا شیدو باندې اوبه ګډې کړلې نو د امیرالمؤمنین د حکم خلاف ورزي راځي. دې مور یې ورته ویل چې امیرالمؤمنین دا ټیم تا څه ویني؟ امیرالمؤمنین چیرې دی؟ حضرت عمر دا خبرې اورېدلې. دې لور یې ورته ویل که امیرالمؤمنین ما نه ویني، د امیرالمؤمنین رب موږ ویني. که حضرت عمر موږ نه ویني، د حضرت عمر رب موږ ویني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرې واورېدلې بس تیر سو. چې ورځ شوه دغه کور دا زنان یې را طلب کړل او د دغه لور ایمان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر خوښ سلو او دې واده هم نه و کړی، چاته ورکړې هم نه وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا له دا ښځې څخه دغه لور د خپل زوی دپاره وغوښتل او د دې دغه د زړه د خوف دغه کیفیت ولو الله پاک له دغه ښځې په نسل کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه پیدا کړي. نو انسان چې له ګناهو څخه راګرځي هغه د الله پاک خوف یې راګرځي او د الله پاک څخه امید. نن د انسانانو له زړو څخه د الله پاک خوف وتلی دی، د انسانانو په زړو کې د الله پاک عظمت نسته. که چیرې د دې انسانانو دا یقین سي چې زه دلته هر عمل کوم د دې حساب کتاب به زه ورب ته ورکوم او زه دا قبر لره ورځم او په دې قبر کې به له ما سره حساب او کتاب کېږي او زه به د الله و مخ ته درېږم و الله پاک ته به د دې حساب او کتاب ورکوم. موږ د خپل ایمان جایزه واخلو چې زموږ ګس آخرت په یاد راځي، موږ لره مرګ په یاد راځي، موږ لره دا ورځ په یاد راځي چې زه به ورب ته حساب و کتاب ورکوم. موږ کله پر دا خپل ایمان باندې هم دا غور کړی دی چې زما ایمان څنګه دی. د صحابه کرامو به همیشه د خپل زړه کیفیت کتی. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ برالی نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې یا رسول الله زه منافق سولم. نبی علیه الصلاة والسلام به ورته ویل څنګه منافق سوې؟ ده به ورته ویل یا رسول الله زه چې د باندې ولاړ سم دکان لره، کاروبار لره، کور لره، زما د ایمان هغه کیفیت نه چې هغه د ایمان کم کیفیت ستا په مجلس کې چې زه ناست یم، په دې خو به زه منافق کېږم نه. څونه احساس ورسره
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څونه عظیمه هستی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په یو روایت کې چې عمر چې پر کومه لار باندې ځي شیطان دا وس نه لري چې پر دا لار باندې تیر شي. یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کومه خبره دی دلته پر فرش باندې وکړي عمر، الله پاک له عرشه څخه هغه رقم وحي راواستوي د الله له وحي سره برابره شي. لیکن د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به هم یو صحابي و حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ، و د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلاة والسلام منافقین ورښولي، لست یې ورکړی چې دا منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی، لیکن چاته بیا بیانوي نه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ راوغوښتی، ورته وویل چې تا ته خو نبی علیه الصلاة والسلام منافقین درښولي دي، لست یې درکړی دی د منافقینو، او تا ته دا هم ویل دي چې چاته مه بیانوه، ماته مه بیانوه، زه نه غواړم، لیکن صرف دونه راته ووایه چې دغه د منافقینو په لیست کې خو به د عمر نوم نه وي، زما نوم خو به نه وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره دونه خپل فکر د ایمان ورسره و، لیکن موږ ته هم کله کله دا فکر پیدا کېږي چې زما ایمان څنګه ایمان، آیا په دغه ایمان به زه په قبر کې ځان خلاص کم؟ په دغه ایمان باندې به زه په حشر کې د الله په عدالت کې نجات پیدا کم؟ او دا د آخرت ډېره غټه مسله ده، لازمون له بزرګانو سره به د آخرت تصور او فکر ډېر